ګرانه ملګریه، زړه راته نږدې کړه او لاس دې زما پر لاس کښېږده. راسه یو ځای دا ویناوې د زړه په مینې سره واورو. که انسان خپله راویښ نسي او ځان را بیداره نه کړي، هیڅوک نسي کولی هغه راکښېنوي. عمر تیریږي پرته د نیکۍ د ترلاسه کولو، شپې پای ته رسي، ورځې تیریږي پرته له دې چې و خپل رب ته سجده وکړي. کیدای سي عمر یې تیر سي او هغه په خپلو شهواتو اخته وي، خپل ژوند په بېهوده او بې ګټو شیانو سره ضایع کوي، نه د قرآن آیات ګټه ورته کوي او نه له کوم حدیث څخه عبرت اخلي. دا مړه زړونه باید ژوندي سي او د خپل رب ولوري ته سوق او میلان ورکول سي. عمر پای ته رسیږي، ورځې تیریږي، کلونه راځي، حالات بدلون کوي، فتنې را رسیږي. هیڅ یو له موږ څخه دا نه خوښوو چې د الله عز وجل سره په داسې حال کې ملاقات سو چې هغه زموږ څخه ناراضه وي. د حل لاره څه ده؟ څه باید وکړو؟ ای بروره او ای خوري، تر هر څه وړاندې باید خپله اړیکه د خپل رب سره اصلاح کړو، مخکې له دې چې زموږ نفسونه ووایي یا حسرته على ما فرطت في جنب الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لږ د ځانه سره فکر وکړو، کیدای سي زموږ زړونه زموږ د مهربانه رب لپاره پاسته او نرم سي. ممکن د هغه سره د راز او نیاز لپاره لیواله اوسو، او یا کیدای سي زموږ نفسونه د اوږدې لرېوالي او جدایي وروسته وغواړي چې د خپل رب څخه د مغفرت غوښتنه وکړي، توبه وکړي او د هغه عز وجل په لور وګرځي. ستا او د رب ترمنځ اړیکه اصلاح کړه. الله ستا او د نورو ترمنځ اصلاحات راولي. الله تعالی فرمایي فما اصبرهم على النار. مگر د الله له اوره نه ویریږي نو بیا ولې تغییر کوي؟ مگر د الله اور سوځونکی نه دی نو بیا ولې د بدۍ او بدبختیو په ګردابونو کې راګیر سوی یې؟ مگر دا د الله عز وجل اور د خطاکارانو لپاره نه دی نو بیا ولې د خپل نفس او د شیطان غلطې غوښتنې ترسره کوي او اطاعت یې کوي؟ آیا د نصیحت کوونکو نصیحت تا ته نه دی رسېدلی؟ آیا مړي دې په خپلو سترګو نه دي لیدلي؟ آیا تا په خپلو لاسونو کوم قبر نه دی کیندلی؟ آیا خپل دوستان دې د شخولو پر مهال نه دی لیدلی؟ آیا سترګې دې د خپل رب د لیوالتیا او شوق په سبب نه دی ژړلي؟ هر کله چې بنده د الله عز وجل لیواله وي، الله پاک هم د ده لیواله وي، او هر کله چې بنده له الله عز وجل څخه لرې او غافله سي، الله پاک هم هغه بنده پرېږدي. یقینا د الله پاک څخه غافله کېدل ستر مصیبت دی. چیرې دي دا غافله او بې خبره کسان؟ تر اوسه هم دوی توبه نه کوي، مغفرت او بخښنه نه غواړي، تر اوسه هم حرام خوري، حرامو ته ګوري او حرامو ته غوږ دي، تر اوسه هم په خپلو شهواتو پسې دي، تر اوسه هم د نورو و ښځو ته یې سترګې ګنډلي. چیرې د حیا، چیرې د ستر او حجاب، چیرې د ایمان او ویره د هغه الله عز وجل څخه چې د ځمکې او آسمانونو بادشاه او رب دی؟ ای افسوس ستا پر حال چې تر اوسه دې لا هم توبه نه ده کړې او د هغه مهربانه او بخښونکي ذات ولوري ته نه یې ورګرځېدلی. ای افسوس پر تا چې د الله جنت تا و خپل ځان ته غواړي، لیکن ته مخ ترې اړوې، عذاب یې غواړې. زړه دې د ګناه له شوقه ډک دی، پوسه چې ذره ذره حساب ترسره کیږي، ټوله لیکل کیږي او الله د ټولو سوال او پوښتنه ستا څخه کوي. که الله عز وجل د توبې توفیق درکړ او د صالحینو له ډلې وګرځېدلې نو تا ته د هر نیک کار توفیق در په برخه کوي. لمونځ، روژه، حج، له والدینو سره ښېګڼه او هر نور د خیر کار، د شپې لمونځونه او د شپې راز و نیازونه تا ته په برخه کوي. ستا په زړه کې خپلې مینې ته ځای ورکوي او د خپل پیغمبر مینې ته ځای ورکوي. ژوند د سر تر پای خیر او سعادت ګرځوي. راوګرځه د خپل رب ولوري ته،
توبه وکړه. ژوند یې په یوې توبې کولو سره نوی کړه او له سره یې راپیل کړه. ته په توبې سره کولی سې نوی ژوند راپیل کړې، د هغه کوچني په څېر چې تازه له موره زېږېدلی وي، د ګناهونو څخه پاک، پرته له خطاو، پرته له غلطیو څخه. راسئ د هغه مهربانه ذات و لوري ته ور وګرځو او توبه وکړو، رحمت او مغفرت یې وغواړو، مخکې له دې چې فرصتونه مو له لاسه وتلي وي او مخکې له دې چې زموږ نفسونه ووایي یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. دا د ګناه او خطاو څخه دروند پیټي پر ځمکه کښېږده، ځان دې سپک کړه. په دې نړۍ کې پرته له توبې کومه بله لاره نسته. په توبې سره کولی سې یو نوی ژوند راپیل کړې، یوه نوې پاڼه، او د توبې فرصت یوازې په دې دنیا کې لرې. مګر په هغه دنیا کې نه واپس ګرځېدل سته، نه توبه، نه استغفار او نه پښیماني ستا لپاره کومه ګټه لري. هیڅ شی پرته ستا له اعمالو تا ته ګټه نه کوي، او ستا د نیکو او غوره اعمالو پرته بل څیز او شی تا نسي ژغورلی. ای زموږ ربه، توفیق راکړه تر څو توبه وکړو او د ژوند نوې پاڼه راپیل کړو. الهي موږ د اهل جنت څخه وګرځوه او د دردونکي جهنم څخه مو وژغوره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.